خلیل الله چې د کابل شکردرې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، له شاوخوا 30 کلونو راهیسې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ مکتب بازار کې د هنګرۍ دکان لري. دی وایي پخوا یې کارونه زیات وو، خو وروستیو وچکالیو او سیاسي بدلونونو یې د هنګرۍ چارې کمرنګه کړي دي. حالا خب کارا کم از دیگه، در وقت کارا خیلی خوب بود، تقریبا 3000 4000 تا 5000 روزانه کار میکردیم، حالا که 200 300 هم نمیه. هغه په همدې کوچني دکان کې د بزګرۍ اړوند اړین وسایل جوړوي او د شاوخوا سیمو ټول بزګران دغه وسایل له خلیل الله څخه اخلي. از نگاه چیز تک دیقانی، تور، تیشه، بیل، کلنگ، چیز لوازمای دیقانی همیشه جور میکنیم. د بزګرۍ د وسایلو پلور یې خورا کم شوی، خو خلیل الله راتلونکي ته هیلهمند دی او وایي ورښتونه او آباد کال د ده په کارونو هم مثبت اغیز لرلی شي. انشالله ما داریم روزو هستیم که اگر اوصالی شه و کار ما بسیار امروز از اوصالی بسیار خوب پیش میره. 50% امید داریم که انشالله که میشه. خلیل الله له ماشومتوبه له شمالي میدان وردګ ته کډه شوی او همدلته یې د ښوونځي ترڅنګ له پلاره آهنګري هم زده کړې ده. کدام خاطرایش بگویم؟ بسیار ریزگک بودیم که دکان میآمدیم، این تقریبا 6 ساله 7 ساله بودیم. همینجا مکتب هم خواندیم، مکتب میرفتیم، بعد از مکتب که میآمدیم دکان بودیم تا شام. مکتب بازار د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ لرې پرته سیمه ده چې ډیری خلک یې په بزګرۍ، مالدارۍ او د مڼو په بڼوالۍ بوخت دي.